سلامونه دوستانو، له یو نوې ویډیو سره راغلی یم او غواړم تاسو ته یو ډېره ښه طریقه در وښیم. که چېرته تاسو غواړئ د خپل واټساپ یا د ګالري یا د هر برنامې د آیکن د عکس د موبایل صفحه باندې راغلی وي، دغه بدل کړئ. یو وارې تاسو ته وښیم، دغه درته ښیم. که غواړئ دا تاسو بدل کړئ، دا عکسونه آیکنونه دا تاسو بدل کړئ دا ټول، نو تاسو به کولی سئ د هر څه عکس د خپلې خوښې عکس ورکړئ، د خپلې خوښې په عکس باندې واړوئ، تبدیل یې کړئ، تر څو یو څوک درسي او د تاسې هغه ګالري ته په دستي لاسرسی ونه لري، یا واټساپ دستي تاسو خلاص نه شي، پیغامونه ونه ګوري، یا داسې هر څه. نو ډېره خوندوره ویډیو ده او د دې لپاره موږ سره تر اخره اوسئ. دا به درته ښیم چې له کوم ځای ډاونلوډ کړئ، څنګه یې انسټال کړئ او څنګه یې تنظیمات برابر کړئ. که اول ځل وي چې زما ویډیو ګورئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او خپل نظر مو راته پرېږدئ. راځئ چې ویډیو نو غواړم یو بل داسې یو طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د خپل واټساپ د ټول مکمل اپلیکیشنو برنامو دا ټولو آیکن بدل کو. آیکن یعنی دا عکس او نوم یې په ظاهره بدل کو، نو کله چې ورباندې اوکې کوو، هماغه پخوانی برنامه به وي، هماغه پخوانی اپلیکیشن به وي، که واټساپ وي او که هره برنامه وي. نو که تاسو نه غواړئ تاسو دوستان، انډیوالان، اشنایان د تاسې واټساپ پیدا کړي، ورسي یا ګالري پیدا کړي، یا هم داسې نور شیان برنامې خلاصې کړي یا ورسي، نو د دې لپاره د ویډیو تر اخره له موږ سره اوسئ. دا به ټول تاسو ته وښیم چې څنګه کې تنظیمات دي، څنګه دي، څنګه باید برابر سي چې دا کار وکړو. خلاصوم په دې رقم باندې ټول اپلیکیشنونه یا هغه برنامې دې موږ خلاصې کړې، خو زه اوس غواړم د یو آیکن بدل کړمه. مثلا د دغو پروژګاه یا نه راځم یو داسې شی ستاسې د دغو دا آیکن بدلوم. نو دلته به راز دوستانو ځینې آیکنونه دلته خپله هم اضافه سوي دي په دې رقم باندې. هر آیکن چې تاسې غواړئ ورته وټاکئ. زه غواړم دې ته د عکسو یا همدا نه د عکسو آیکن وټاکم. ګورو چې په دې ځای کې خپله هم آیکن بدل څه. که چېرته نوم هم بدلوئ، دلته به راسئ، مثلا دا خو نه ورسره لیکمه، زه ورسره لیکمه تقویم، ځکه تقویم خلک ډېر نه خلاصوي، تقویم او څوک ډېر کار نه ورسره لري. دلته به یو عکس هم د تقویم تاسې پیدا کړئ. تقویم نو ستا عکسونه ډېر دي، اضافه عکسونه ستا، دا ټول تاسې به یې وګورئ. خو زه اوس فقط یو عکس ایږدم چې فقط د تقویم عکس مې پیدا کړه، دې باندې اوکې کوم. دوستانو اوس د چینج په حالت کې ده، نو دا ایډ یا تبلیغات ورباندې راځي، دا به رد سي، دا به تیر سي. نو داسې کله تیر سوله، دا اوکې به نه کوو، د دې ځای به بند کړو په دې رقم باندې، دا به هم بند کړو. دلته موږ ته وایي چې اصلي صفحې ته دا درته اضافه کړو، که نه زه ورته هم اضافه یې کړم. نو داسې کله اضافه سو، راځو صفحې ته، دلته ګورو په دې رقم باندې دوستان آیکن اوس څنګه څه بدل څه، بلکل دا آیکن دی پروژګاه موږ ته څنګه څه بدل څه. نو که دې باندې اوس موږ اوکې وکړو، هغه پخوانی پروژګاه به وي، هماغه ته به موږ وړئ. ګورو هماغه ګوګل پلی راته خلاصه کړه. ولې که دلته څوک یې وویني تقویم، نو پسې ګرځي به چې پروژګاه چیرې ده یا ګوګل پلی چیرې ده، نه به وي. ولې دغو باندې که موږ خپل ته معلومات وي، نو دې باندې که کلیک وکړو، څه شی به وي، هماغه پروژګاه به وي. راځم پلی سټور ته،
طریقه د ډاونلوډ یې درته ښیم د دې اپلیکیشن چې طریقه د ډاونلوډ یې په کوم رقم باندې ده دلته لیکم ایکن چینجر دلته خپله راجګ هم که همدغه باندې به اوکې وکړو دوستان. اولنی کوم اپلیکیشن چې وینئ ایکن چینجر په نامه باندې ده د ضرب علامت ایکن لري نو دې باندې به اوکې وکړو. دا همسې کله اوکې که وروسته له هغه به نصب ووایو تر څو په ښه توګه باندې د موږ په موبایل باندې انسټال سي. نو چې کله انسټال سي دوستانو منتظر به ورته پاتې کېږو تر څو اپلیکیشن انسټال سي او له هغه وروسته به اپلیکیشن خلاصوو او ګورو به چې آیا دا ایکن په رښتیا هم بدلوی سي که نه فایده لري او که نه. نو ما ته خو ډېر خوند راکړ ډېر ښه اپلیکیشن ده چې تاسې سره ډېر کومک کوي د تاسې واټساپ څوک زر پیدا نه کړي واټساپ پیغامونه وګوري عکسونه وګوري. نو د دې لپاره راځو دا خلاصوو چې اوس بند ده همدغه ده دوستانو. دا زه